سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه د 1840 میلادي کال په امریکا کې پر یوې رښتینې پیښې سره ولاړه ده. هغه وخت چې د سپین پوستو او تور پوستو خلکو ترمنځ ډیر توپیر او بې عدالتي موجوده وه. سپین پوستو تور پوستي غلامان کړي وه او هغوی یې تر سخت ظلم او زور لاندې نیولي وه. په هماغه زمانه کې غلامان لکه د حیواناتو په شان خرڅېدله او خلکو د خپلو کارونو لپاره رانیوله. صحنه بدلیږي او موږ ته یو تور پوستي سړی ښکاره کیږي چې نوم یې سولومون نورتوپ دی. هغه افریقایي و خو د کار لپاره په امریکا کې اوسېدی. سولومون یو ښه اخلاقو والا، مسلکي، موسیقیار او ډیر تعلیم یافته سړی و. له همدې امله خلکو د هغه ډیر درناوی کوي. سولومون یو آزاد انسان و او له خپلې کورنۍ سره خوشحاله ژوند کوي. یو ورځ د سولومون ملګري هغه د دوو سپین پوستو کسانو سره معرفي کوي چې نومونه یې براون او هیملټن و. هغوی سولومون ته ویله چې دوی د واشنګټن ډي سي موسیقي پوهان دي. هغوی ورته وایي موږ ډیر لوی سیټ اپ لرو خو خلک زموږ موسیقي نه خوښوي. موږ ته یو ښه موسیقي غږونکی پکار دی چې موږ هم ورسره مشهوره سو. خلکو موږ ته ستا په اړه باندې ویلي دي چې ته یو ډیر ښه موسیقي غږونکی یې. موږ درته ښه وړاندیز لرو، ته به له موږ سره واشنګټن ته ځې. زموږ سره به په سیټ اپ کې موسیقي غږوي. له هر کنسرت وروسته به تا ته $300 درکول کیږي. خوراک، اوبه او د اوسېدلو ځای به هم زموږ پر غاړه باندې وي. په هغه زمانه کې $300 ډیر غټ شی و. سولومون د دې وړاندیز په اورېدو سره ډیر خوشحاله شو او د پیسو په فکر کې ورسره هو وکړه. بیا ښودل کېږي چې سولومون، براون او هیملن ټول واشنګټن ته روان دي. هغوی سهار ته یو کنسرت درلودی، نو ماښام یې یو ځای شپه تېره کړله. خو ښایي دا د سولومون د ازادۍ وروستۍ ډوډۍ وه. سبا چې سولومون سترګې خلاصې کړلې، ځان یې په تیاره کوټه کې ولیدی.